افغانستان میلمنې لوبډلې ته په ماتې سیریز په خپل نوم کړ. آیرلینډ لوبډلې د 3 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان میلمنه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د باران د اورښت له امله افغانستان په 11 منډو وګټله. دوهمه هم چې نن ترسره شوه، افغانستان پکې آیرلینډ ته په 21 منډو ماته ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړ. د 2 اوریزې لوبې پچه افغان لوبډلې مشر وګټله او د توپ وهنې پرېکړه یې وکړه. د افغان لوبډلې پیل ډېر کمزوری و او په لومړنیو اورونو کې یې کمې منډې ترلاسه کړې وې، خو د زازي له آوټ کېدو وروسته اصغر افغان او ګربز تیزه لوبه پیل کړه، خو د دواړو لوبغاړو د نه همغږۍ له امله ګربز په منډه آوټ او ویکټه یې له لاسه ورکړه. افغان لوبډلې لومړنیو 10 اورونو کې 64 منډې ترلاسه کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و. افغان لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په د لاسه ورکولو آیرلینډ ته 115 منډې هدف وټاکه، چې له ډلې یې زازي 28، ګربز هم 28، اصغر افغان 49، محمد نبي 22، نجیب الله 14 ناسوځېدلې او نایب 14 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. آیرلینډ ته او توپ اچونکو توپ اچونه وکړه چې رنګ یونګ او ډیرین یو لوبغاړی وسوځاوه. د هدف ترلاسه کولو لپاره آیرلینډ لوبډلې تقریبا ښه پیل درلود، خو ټاپ آرډر لوبغاړو ښه لوبه ونه کړه، مګر د منځ لوبغاړو بلبریني او ټیکټور د 49 منډو ملګرتیا وکړه او لوبه یې په خپل لاس کې واخیستله. مګر راشد خان د نوموړي د وکټ ترلاسه کولو وروسته لوبه د افغانستان خواته راواوښته. آیرلینډ لوبډلې په پوره 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو ورکولو 163 منډې جوړې کړې او لوبه یې په 21 منډو بایلوده. په آیرلینډي توپ وهونکو کې انډي بلبرین 46 او کیون اوبراین 19 منډې جوړې کړې او په افغان توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 3، شاپور نایب او راشد خان یو لوبغاړی وسوځاوه. د لوبې غوره لوبغاړی مجیب الرحمن ونومول شو. په دې بریا سره سیریز هم د افغان لوبډلې په نوم شو. د دې لړۍ وروستۍ لوبه د مارچ پر 10 د راتلونکي سه شنبې په ورځ ترسره کیږي. دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.